السلام علیکم ملګري چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښیو چې موږ څنګه په وټساپ باندې غټه یعنې لونګ ویډیو هغه یعنې چاته سینډ کړو. نو په نوې ویډیو کې ته سټپ بای سټپ طریقه ده. ویډیو ته تر اخره ګورو. که تر اوسه پورې په چینل سره ضرور سبسکرایب کړو. چې کله زه وټساپ ته راوشم نو د اټیچ فایل کتل ته باندې کلیک وکړو. ته پر اګیر باندې کلیک وکړو. زه چې ملګري له ویډیو سینډ کوم ویډیو چې کوم د هغه لونګ د مطلب غټه سکرین کته شوی ته موږ چې یا فرست کې دا ویډیو سینډ کوم 2.5-3 منټه یا پر اینډ کې ته سینډ کوو. مطلب ټول نه سینډ کېږي. نو دا په کومه طریقې سره سینډ کوو؟ دا طریقې سره بیک شو داس نه چې کله بیک شو واپس بیا په اټیچ فایل باندې کلیک وکړو. کوم د تیر اپشن دی دا باندې چې کله څو کلیک وکړو دلته کې ډاکومنټ اپشن کتلی شو. دلته کیمرا په سره ډاکومنټ اپشن دی. فرست نمبر کوم ډاکومنټ اپشن دی دا باندې کلیک وکړو. چې دا باندې کلیک وکړو نو دا نه څه مطلب ایپس اپلیکیشن وي یا داسې آډیو ویډیو یا که لونګ وي یا شارټ وي هر نمبر ویډیو یا فایل یا تصویر وي پکچر وي هر څه دلته سینډ کولی شو. نو دا طریقې سره بله 3 ډاټ اپشن کتلی شو دا باندې کلیک وکړو. دا باندې کلیک وکړو دلته کې ویډیو ایمیج اپشن داسې آډیو ویډیو چې کوم فولډر کې کوم ځای کې نه دلته سلیکټ کړو سینډ یې کړو. څومره غټه نه غټه ویډیو دلته سینډ کېږي. نو دا لونګ ویډیو سینډ کېدو طریقه نه که ویډیو خوښ ضرور در سره کوم مخکې مرګ سره لازمي شیر کړو. نیکسټ ویډیو پر کمنټ وکړئ. نیکسټ ویډیو کوم ټاپک اپلوډ کړو.